خالد ابن ولید ولېږه وی لاړ شه او دوی له غیرت ور واچوه چې راکوشې. خالد ابن ولید ورغی وی د دننه کار نه کېږي راکوشې چې بار جنګ وکړو. هغې ورته وی د یو کال راشن را سره قلا کې دننه پروت دی، موږ نه درکوزېږو. صحابو څه چلو کو دې ته بادر وی. هغوی دا چلو که چې قلا ته به ورتل هغوی به په غشو ویشتل کول، په کاڼو به یې ویشتل کول. نو صحابو دا چل وکړه چې هغوی یو صادر د سرمنې جوړ کړو، د څاروو د سرمنو. هغه صادر نه یو سورنګ جوړ کړو او په دې کې ور روان شو چې د دې اوس په غشو ویشتل کوي، د دې سرمنو نه غشې نه وځي او موږ به ورسېږو دیوال غاړې ته. نو دیوال به سوري کو وردن نه بشو. هغې سپیرو څه چل وکړو، هغوی سسپارونه او اوسپنې په اور کې ګرمې کړې او په صادر یې راوغورځولې. هغې سره صادر اور واغېشت، ختم شو. یا خدای دې سره وڅوک. حضور پاک مبارک یو خوب ولید، وی زما مخکې یو پیاله پرته ده اوبو او یو مارغه راغی او په هغه پیاله کې مخلوقه وواله او پیاله یې رانه واړوله. مارغه پیاله یې رانه واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الوی وی ابوبکر وی داسې خوب مې ولیده چې دغسې پیاله کې مخلوقه مرغه وواله او غونډه پیاله یې رانه واړوله. اوس به څه کېږي؟ نو هغه ورته وی د الله رسوله دې نه معلومېږي چې دا فتح اوس نه کېږي، دا چې واپس دا یو قلا دې پاتې بیا به واپس چل کوو. نوفل ورته وی رضی الله عنه، هغه ورته وی داسې کار دی الله رسوله چې یو ځل بیا پې ورځو، ممکن ده چې رب العالمین فتح وکړي، دې پسې به څوک راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې شو، هغه وی د الله رسوله تعالی جل درځي خو که دې وکړم. وی څه چل وکړم؟ وی خیره ورته وکړه، خیره وکړه بس پخپله بیا خدای هلاک کړي. چې دا خبره وکړه نو حضور پاک لاس اوچت کړ، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، خدایا تی مسلمانان کې وی د خیرې په دې دعوا ورته ولې نه کوم. الله داسې وکړله چې هغه ټول د طایف دننه په قلا کې خلق ټول خدای مسلمانان کړل ډاکو شو، دعا قبوله شوه. نبی علیه السلام مبارک لاړ جعرانې ته. اوس هم د حاجیان صاحبان یا عمرې ته چې څوک لاړ شي خلک ورته غټه عمره وایي، حالانکې په عمره کې غټه وړه نشته، ټول یو شی. نو هلته نه یو عمره کوي، هلته یو خشته جومات دی، هغې نه احرام وتړي او سره یو کوی دی، هغه کوی کې د حضور پاک د معجزې اوبه وې چې هلته لاړل اوبه نشته. صحابو شکایت وکړو د الله رسوله اوبه نشته. ځکه دا خو د دنیا مسلمانان دي، 12,000 کسان دي او دا دومره ځان سره قیدیان راوستل، اوښان او ګډې چیلې، اوبه ختمې شوې. حضور پاک وی لږې غوندې پیدا کړې، وی کوی د اذن لید پکې څاڅ کې اوبه نشته. نبی علیه السلام مبارک راغی د کوی په غاړه باندې کېناست او یو غشی راواغی چې پکې وغورځو، لاړې مبارکې پکې توکړې. وی لږ صبر ورته وکړې. چې صحابو لږ صبر وکړو به سره په خوټ کېدو شو. دومره اوبه یې راوخوټ کولې چې ټول صحابه، څاروي، انسانان، ښځې، بچي ټول سیراب شو. ناپې اوس هم شته. زموږ د مخکې چې مونږ تلو نو د هغې باندې پمپ لګېدلی و، مونږ به ترې اوبه هم څکلې، خلکو به ترې اوبه ځان سره په ټپو کې هم راوړلې. اوس حکومت هغه بند کړی دی. چې د لاړه مونږ وکتل نو هغه کوي حکومت بند کړی دی. نو حضور پاک هلته دمه وکړه، دا ټول غنیمتونه هم راغون شو، مسلمانان هم راغون شو. نو نبی علیه السلام مبارک ته چا وی چې هغه د اوتاس او د هنین کم خلک چې وتښتېدل او مسلمانېږي، چا وی صاحب مسلمانان شو. حضور پاک چې وی ښه مسلمانان شو، وی او صحابه ته دا غنیمتونه محفوظ کړي، ګوتې یو نه سیوله. که دا مسلمانانی او رالل چې دا هر څه ورته واپس کړو، دا هغه مینه او محبت، دا هغه محبت. څه د پاسه 10 ورځې 14 ورځې یا 12 ورځې پیغمبر علیه السلام انتظار وکړو، لیکن هغوی رانلل. چې رانلل نو غنیمتونه یې په صحابو تقسیم کړل. نو چې نبی علیه السلام کله تقسیم کو نو یو خو د مجاهدینو چې کوم حصه کې دا په ټولو له ورکړه، لیکن دې کې یو شی وي هغې ته خمس وایي، 15 حصه د غنیمت د پیغمبر په اختیاري، یا کوم علاقه چې بې جنګه فتح شي هغې ته فی وایي، هم د پیغمبر په اختیاري. نو حضور پاک هغې کې دومره سخا وکړه چې د مکې کم خلک دا نوي مسلمانان شو په دې جنګ کې، چاله سل اوښان به ورکول، لکه 100 موټرې چې اوس چاله ورکړي، د دنیا مال یې ورکړ. انصار خفه شو د مدینې منورې، هلکانو ګیلې شروع کړې، اذا كانت شدیده فندعا لها، چې کله سخته شي نو بیا چغې مونږ ته والي کېږي، انصارو راشه. او چې کله مال ویشلې کېږي نو مونږ له نه راکوي. او پیغمبر علیه السلام خپل قوم د مکې خلکو له مال ورکړ، او هغه چا له مالونه ورکړل چې د مونږ تورې اوس هم د هغې په وینو سرې دي، اوس هم ورسره جنګ وکړو، مکه هم ترې فتح کړه، نو هغې د نبي علیه السلام مالونه ورکوي، مونږ له نه راکوي. پیغمبر علیه السلام ته چې اطلاع ورسوله، الله رسول انصار خو داسې وایي
وی ښه یو تنبیه ته ولا برابر کو وی ټول انصار دلته راجمع شي خو چې بل څوک ورسره نه صرف انصار منصار د مدینې خلک وو ټول په هغه تنبو کې راجمع کړل حضور پاک ورغی وی ټول راغله وی یو وی ګورې بل بدر کې څوک نه صرف انصار به پردي به څوک نه پردي خو در کې نشته هغې ورته وی صاحب یو راکشته خو یو خورایې راکشته نور ټول مونږ خپل یو خورایې څوک یادو نبي علیه السلام یادو ځکه د حضور پاک نیا د دوی د قوم نه وه وی یو خورایې راکېږي باقي ټول خپل یو حضور پاک ورته وخندل وی ابن اخت القوم منهم وی خورایې د قوم یې هغه پردي نه ګوره مینې ته ګوره که نه که بل څوک وی ښه تاسو دا خبرې کړي دا زما خو چاله ورکوم ما ته خو الله قرآن کې ویلي دي او د قرآن په تقاضا زما خوښه ده 15 کسان راته خدای 15 قسمه ښولي دي چې چاله ستا خوښې دي 15 کې ورکوه تاسو خبرې ولې کوئ لیکن نبي علیه السلام مبارک ورته څه وایي وی ستاسو متعلق څه خبرې را رسېدلي دي په مسکا ورته چې کوم سپین ګیري هغې وي د الله رسوله مونږ مشرانو څه نه دي ویلې او زمونږ هلکانو څه خبرې کړي دي او څه خبرې کړي دي دی ویلي دي چې صاحبه چې کله سخته راشي نو چغې مونږ ته والي کېږي اوازونه مونږ ته لګي او چې مال راشي نو هغه بیا بل له ملاویږي او هغه چا له نبي علیه السلام مالونه ورکړل چې اوس ورسره مونږ جنګ کو زمونږ ټولې د هغې په وینو سرې دي حضور پاک مبارک څه وایي الله اکبر عقل او پوه یم خدای هغه لکه ما ورکړې وه نو ورته څه وایي فرمایي وی ای انصارو نور خلق زما زیاتی جامه ده او تاسو زما هغه جامه یې چې زما وجود سره لګېدلې تاسو زما شعار یې هغه جامه چې وجود سره لګېدلې او دا نور خو زیاتی جامې دي خلک یې کله اغوندي کله نه یوه او دویمه دا واورئ دا ما د مکې ورقی بعضې کسانو له د نوي مسلمانانو له مال ډېر ورکړ ولې مې ورکړ په دې وجه چې اوس به زموږ مدینې ته هسې نه دوی بیا غوبل ونه کړي شورش جوړ نه کړي بغاوت جوړ نه کړي نو مونږ به بیا د مدینې نه راځو په دې به حملې کوو دې لپاره مې مال ورکړه اتألفهم چې په زړه کې د اسلام سره مینه پیدا شي محبت دپاره مې وله ورکړه او درېیمه خبره واورئ انصارو تاسو څنګه خوښه ده چې خلک کور ته ګډې چیلې او خان او مالونه بوځي او تاسو ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم نو ګډې چیلې مال هم خوښ دی او که د الله رسول هم خوښ دی زه هم خوښ یم چې زه د سره لاړ شم او که ګډې چیلې مالونه هم خوښ دي ای انصارو واورئ که خلک په یو لاره ځي انصار په بله لاره ځي زه به انصارو سره په لاره لاړ شم او د نورو سره به نه ځم او ای انصارو دا خبره مورئ لولا الهجرتو لکنتم امرأ من الانصار که هجرت نه وي نو به تاسو کې پیدا وي بس هغې وي رضي نه رضي الله رسوله مونږ په دې خوشحاله یو نه مو ګړه پکار ده نه مو چیلی پکار ده نه مو خان پکار دی زمونږ ته پکار دی څومره مینې والا ورکړه څومره محبت بیا ورته څه وایي بیا ورته دا وایي ای انصارو وی چې زه درلم تاسو ګمراهان وی زما په برکت تاسو له خدای هدایت درکړ دا منې هغې وی تاسو فقیران وی زما په برکت دله خدای مالونه درکړل دا منې وی او بالکل دا الله او د رسول په مونږ ډېر احسان دی وی دا خبره م واورئ چې تاسو دوه قومه وی اوس او خزرج یو بل سره دشمنی وی چې ده درلم زما په برکت خدای پاک ستاسو هغه دشمنی ختمې کړې هغې بالکل دا د الله او د رسول مهرباني ده حضور پاک به ته څه وایي یاره خو څه ناشنا خبره ورته کوي وی تاسو چې دا وایئ چې د الله او رسول مهرباني ده دې په ځای تاسو ما ته یو ټکې ووایئ که نه څه وایو د الله دا ووایئ چې د الله رسول ته خو هم یوازې رالې او په موږ مضبوط شوې دا نه وایې وی نه دا نه وایې زمانونو دا مینه وه دا حضور پاک هغې له محبت ورکړه نه ګډه نه چیلی نه مال او دولت هغې مینه دوی کوم ځای ته ورسول هغې به فخر کوو په دې خبره تر قیامته پورې د دوی بچي نن سبا فخر کوي او هغې انصارو هغې پورې فخر کوو ای وي نه مو ګډه چیلی پکار رسول الله مبارک هم ځان سره مدینې ته بوتلی مونږ د پیغمبر علیه السلام د وجود جامه یو فخر چې مال یې تقسیم کړ غنیمت یې ښځې بچي تقسیم کړل هغه خلک رالل چې رالل وی د الله رسوله مونږ خو ایمان راوړی دی مونږ له هغه خپل مالونه راکړه وی تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 ورځې تېرې کړې انتظار مې کو نه مې تقسیمول چې دا به درته هر څه واپس کړم تاسو خو ډېر لیټ شوې اوس به څه کوم اوس خو مونږ مسلمانان یو نبي علیه السلام بیا صحابه راغونډ کړل وی داسې کار دی یو کار کومه یو شی دله در کوم دویم نشم در کولی یا دا ښه د بچي خوښ کې دا به در کړم او یا به درته دا مالونه در کړم دې درمیان کې یو بله واقعه لا پېښه شوه یو صحابي راغی وی د الله رسوله په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده هغه وی چې زه خو ستاسو له پیغمبر خور یم
حضور پاک وی ما خور دلته څه کوي وی بس هغه وی چې ستاسو سره پیغمبر خور یم وی راولې تیرې وستا وی ته څه وی دستا خور وی زما ده کومه خور شوی وی در بیبي حلیمه لورې ما تا منکر 2 کاله څه د پاسه تیر کړی دی پیری د ما د مورس کړي دا غي خدي لورې بنو سعد کې د تلین بنو سعد د سره د یو 2 مرګرو سم راغلي دی غي ما سره ناس هغه جدا آثار دی غځه کې بنو سعد طائف کې ناشنا آثار قسم دی امرګری زمونږه حاجی سے محمد حسین حاجی سے حاجی محمد شاہ صاحب دی دا ما سره ناسي جبار حاجی صاحب دی دا هغه ځای کې په سخته ګرمۍ کې لري مرګرو ته ما ووی مې وګورئ څومره ګرمي ده په تیږو موږ ناست وو په ګرمو تیږو باندې لیکن موږ څه ګرمي نه محسوسوله جدا اثرات نو هغه ته وایي چې تا مونږ کره دونه عمر تېر کړی زما د مور پیرس کې دی تاسو نوم دی د ما نوم شیما دی او ما سره نښه مې شته ستا اجنه ورته وایي حضور پاک ته اوس خو زمانه ډېره تېره شوې ده دې وخت کې خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عمر 80 کاله تقریبا اورېدلی دی هغه جنۍ هم د 80 نه اورېدلی ده بوډۍ ده اوس د حضور پاک عمر دې وخت کې تقریبا چې 80 کاله ده 80 او د 80 کالو منځ کې او جنۍ هم د 80 کاله ښځه ده او جنۍ ورته څه وایي وایي د الله رسول ستا نښه ما سره شته وایي زما څه نښه ده وایي ما ورته ماشومانو لوبې م کولې نو وایي زما په دې لاس تا چک لګولی دی او ستا د غاښونو نښه اوس ما په دې لاسو پرته ده حضور پاک چې هغې ته وکتل سترګو کې اوښکې وبهېدې او قوم ورته څه وایي وایي د الله رسوله دا چې تا سره په غنیمت کې کومې ښځې دي وایي دا د څه تروریانې دي د مور خویندې دي او سره د پلار خویندې دي نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته وی دا د حلیمې چې څومره قوم دې کوم خوښه چې دا خو مفتو کې ذات وي بالکل زمونږ خوښه نه هغه ذات وي تاسو خو ځئ صحابه وی دا شیما ډېره بختوره وه د هغې د برکت نه الله د هغې ټول قوم آزاد کړ او بیا صحابه ته څه ووی هغې ته مخکې دشمنانو اوس څه وایي ان اخوانکم جاؤونه تایبین وی ستاسو وروڼه راغلل توبه وباسي ستاسو وروڼه دي او توبهګار دي نو کوم خوښه یې چې دا خپل قیدیان دا بچي او دا ښځې ورته واپس کړو صحابه د زړه نه وي بالکل د الله رسول ورته واپس کړه ټول ارث ورته واپس کړه څومره ښځې او څومره بچي وو څومره بوډاګان او څومره هلکان ټول یې ورته واپس کړه ځای ته بخبخ د دنیا باندې زما روح خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه مینه ورکړې د صحابه وله